دغه د ټیک ټاک وایرل افیکټ به تاسو په خپل تصویرانو باندې څنګه جوړوئ. یعنی زما تصویر اول دغه شانتي کیو، بیا زما تصویر نه دغه تمپلیټ بیا داسې کی تصویر جوړ کو. نو تاسو هم کولای شئ بالکل په اسانه طریقې سره یو کلیک وکړئ، خپل تصویر ورته سلیکټ کړئ، نو بیا تاسو تصویر څخه خپل دغه شانتي کې تصویرونه جوړوي. نو ډیره زبردست طریقه ده. څنګه وکړو؟ د دې لپاره تاسو ګوګل آن کړئ، په سرچ کې پکې میمز سرچ کړئ، په اول نمبر کم سایت راځي، په دې کلیک واخلئ، په دې سایت کې دننه تاسو سرچ کړئ وایرل افیکټ، نو سیمپلی به تاسو په اول نمبر کم راشي، په دې کلیک واخلئ، لاندې راشي دلته کې ټرای تمپلیټ کلیک واخلئ، بیا بدلته کې تاسو راولي، دلته کې تاسو بیا په دې تمپلیټ کلیک واخلئ، دلته کې تاسو یوز تمپلیټ ان کیپ کټ کلیک واخلئ، بیا دلته نه تاسو د خپل ګیلری څخه ویډیو هم سلیکټ کولای شئ په دې کې، او په دې کې تاسو تصویران هم سلیکټ کولای شئ. وګورئ تاسو په دې کې تصویر په ټو کلیک واخلئ، دلته نه تاسو تصویران سلیکټ کړئ، بیا دلته کې چې کم دي تاسو ایکسپورټ کړئ، تاسو ویداوت وټرمارک په ټیک ټاک باندې هم اپلوډ کولای شئ، همدغه شان خپل ګیلری ته هم تاسو اپ کولای شئ. نو ډیره زبردست طریقه ده. نو که ویډیو خوښ شي ویډیو در سره لایک کړئ، دغه شان کې نو خاصه انفارمیشن خسر لپاره ایډي در سره فالو کړئ.